سلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان مشهوره لوبغاړی محمد نبي خو به تاسو پیژنئ، خو د هغه زوی په هکله به زه تاسو ته یو ډېر ښه خبر درکړمه چې ډېره غټه کارنامه یې ترلاسه کړې ده. لکه څنګه چې موږ وګورو افغانستان کې د محمد نبي خپل زمن دغه اکاډمیانو کې راوستی او خپله افغانستان کې یوه اکاډمي جوړه کړې ده. رشید خان هم یوه اکاډمي جوړه کړې ده. نو د نبي زوی که موږ وګورو عمر خو 14 کالو نه کم عمر ده، خو د 14 کلنۍ یو ټیم کې د افغانستان په داخل کې دغه یو ټورنمنټ ترسره کیدونکی او په دغه کې د محمد نبي زوی ډېر ښه بیټنګ یې ترسره کړې ده. حالانکې زه به تاسو ته وایم چې د محمد نبي اکاډمي او همدغسې د رشید خان اکاډمي خپل مابین کې یوه لوبه ترسره کړله چې دغه 100 وړیزه لوبه وله. په دغه کې د نبي زوی په 940 بالو باندې 113 رنزه کړي دي چې پکې 11 شپږیزې وهلې دي او 13 څلوریزې وهلې دي. لکه څنګه چې موږ وګورو نبي کې دومره زیات استعداد ده او ځکه خو نن سبا وخت کې په نړیواله سطح باندې اول رنکینګ یې اخیستلی ده، خو دغه نه دغه معلومیږي چې د نبي زوی کې هم ډېر زیات استعداد ده، ځکه په دومره کم عمرۍ کې یعنې 14 کالو نه کم عمر ده او 113 رنزه کول دا دومره اسانه خبره هم نه وي. نو ځکه دغه خبر ماته ډېر زیات ښه ښکاره سو. ما وغوښتل چې تاسو سره هم شریک کړمه. نو دا یوه غټه کارنامه د نبي زوی په دومره کم عمرۍ کې ترلاسه کړې ده. نو افغانستان کې د استعداد کمی نن سبا د افغانستان ځوان نسل چې کوم د دغو کې د استعداد بیخي کمی ورکې نسته ده او د افغانستان راتلونکي کرکټ لوبغاړي یعنی ډېر ښه لوبغاړي افغانستان ته به راتلونکي وخت کې لکه رحمان الله ګوربز که موږ وګورو یا عظمت الله عمرزی که موږ وګورو یا بهیر شاه که وګورو، ډېر زیات لوبغاړي افغانستان په داخل کې داسې لوبغاړي دي او دغه بیخي لاندې لوبغاړي لکه اوس دا نبي زوی دلته تمرینات یې شروع کړي د اکاډمي کې اچولی د محمد نبي غواړي چې د باندې یعنی اول 19 کلنۍ ته هلته ټیم کې واچوي د افغانستان او بیا دې نه وروسته بیا 19 کلن ټیم ته د نبي زوی لاړ شي. نو دغه کې دومره استعداد فی الحال خو دغه 14 کالو نه هم کم عمر د اوس وخت کې 113 رنزه نن یو داخلي ټورنمنټ کې کړي دي. نو دی راتلونکي کې کولی شي چې د افغانستان په 19 کلنو ټیم کې لوبه ترسره کړي.